له محترم ورور تکړه لیکوال او مشهور شاعر قاری عبدالستار سعید صاحب څخه مننه کوو چې د غونډې برخوالو ته یې خپله مقاله وړاندې کړه. قدرمنو حاضرینو، د غونډې دا شیبې مو د موضوع په ارتباط د خوږو ماشومانو ترانې ته ځانګړې کړي دي. د بلال احمد ټیم ته بلنه ورکوو چې سټیج ته راسي او قدرمنو حاضرینو ته خپله ترتیب کړې ترانه وړاندې کړي. منلی شو د پردیو غلامی، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ منلی نشو د پردیو غلامی، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ د اریانا د هسکو غرونو ساکنان یو، واړه سربازان یو واړه سربازان یو. مونږ د اریانا د هسکو غرونو ساکنان یو، واړه سربازان یو واړه سربازان یو. مونږ په دنګو غرو کې روزل شوي زمریان یو، ښه تکړه ځوانان یو ښه تکړه ځوانان یو. مونږ په دنګو غرو کې روزل شوي زمریان یو، ښه تکړه ځوانان یو ښه تکړه ځوانان یو. هر چاته څرګنده ده زموږ قهرماني، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ منلی نشو د پردیو غلامي، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ په هر دښمن باندې یو تندر له اسمانه، لوړ لرو نښانه لوړ لرو نښانه. مونږ په هر دښمن باندې یو تندر له اسمانه، لوړ لرو نښانه لوړ لرو نښانه. چا چې راکتلې اوس لا هم کوي ارمانه، بیم کړې له افغانه بیم کړې له افغانه. چا چې راکتلې اوس لا هم کوي ارمانه، بیم کړې له افغانه بیم کړې له افغانه. وګورئ تاریخ همداسې وایي شاهدي، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ منلی نشو د پردیو غلامي، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ کفن په سر ګرځو آرزو د شهادت لرو، فخر په جنت لرو فخر په جنت لرو. مونږ کفن په سر ګرځو آرزو د شهادت لرو، فخر په جنت لرو فخر په جنت لرو. نسل د افغان یو مونږ لوړ شان و شوکت لرو، زړو کې صداقت لرو زړو کې صداقت لرو. نسل د افغان یو مونږ لوړ شان و شوکت لرو، زړو کې صداقت لرو زړو کې صداقت لرو. مرګنو بهتر د حقارت له زندگی، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. مونږ منلی نشو د پردیو غلامي، ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي. نوم د شجاعت مو په جهان کې لګېدلی دی، فخر مو ګټلی دی فخر مو ګټلی دی.
نم د شجاعت مو په جهان کې لګي دلای دی فخر مو ګټلای دی فخر مو ګټلای دی ګورې هر دښمن زموږ په وړاندې شرمېدلی دی تور مخ تښتېدلی دی تور مخ تښتېدلی دی ګورې هر دښمن زموږ په وړاندې شرمېدلی دی تور مخ تښتېدلی دی تور مخ تښتېدلی دی موږ یو دا غلیم لپاره تندر اسماني ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي موږ منلی نشو د پردیو غلامي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي موږ منلی نشو د پردیو غلامي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي ساتو خپلواکي اسلامی نظام د امن، هوساینې او پرمختګ ژوند تضمینولی شي. په پخو تجربو ثابته شوې چې له اسلامي نظام پرته بله هیڅ مفکوره او تیوري دلته کارنده نه ده. که د دنیا په هر څومره سترو طاقتونو یې د تپلو کوښښ وسي، له دې خاورې او خلکو سره کوشیر نه نیسي. یوازې اسلامي نظام دی چې دا اولس ورته له زړه متحد دی او یوازې همدا نظام یې د امن، هوساینې او پرمختګ ژوند تضمینولی شي. له بلال احمد او ټیم څخه مننه کوو چې د سیمینار برخوالو ته یې خپله خوږه او په زړه پورې ترانه وړاندې کړه. قدرمنو اوریدونکو، د غونډې په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د رهبري شورا غړي او د دعوت و ارشاد او جلب و جذب کمیسیون مشر محترم مولوي امیر خان متقي صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د غونډې برخوالو ته خپله وینا وړاندې کړي. محترم مولوي امیر خان متقي صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. د مجلس ترنو حاضرینو د دې ویاړمنې غونډې ویاړمنې ورځې په مناسبت علماء کرامو او مشرانو تفصیلي خبرې وکړې او نور ملګري به هم پاتې وي چې له دې وروسته به ویناوې کوي. نو د تاسې زیات وخت نه اخلو، غواړو چې د موضوع په رابطه باندې لنډې خبرې در سره شریک کړو. اوله خبره دا ده چې په 10 د حوت باندې چې کوم تړون له امریکایانو سره لاسلیک شوی ده، موږ تاسې باید همیشه په دې باندې ځان پوه کړو چې د دې تړون محتوا څه ده، په دې تړون کې څه راغلي دي، د موږ تاسې مسؤلیتونه څه دي او د مقابل لوري مسؤلیتونه څه دي. په دې تړون کې دا خبره په ډېر وضاحت سره راغلې ده چې له افغانستانه به د ټولو امریکایي ځواکونو، د ناټو د ځواکونو، د هغوی متحدین، د هغوی استخباراتي شبکې او کسان دا به ټول افغانستانه په 14 میاشتو کې وځي. بله خبره دا په ډېر وضاحت سره راغلې ده چې د تړون د لاسلیک په اولو 10 ورځو کې به 50,000 مجاهدین له بند نه ازادېږي او 1000 تنه به د مقابل لوري کسان د مجاهدینو له بند نه ازادېږي. او بیا چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي، نو په 3 میاشتو کې به باقي ټول بندیان له بند نه ازادېږي او ورسره به له تور لیست او د جایزې له لیست نه د اسلامي امارت مشران ایستل کېږي. او بله مهمه خبره په دې تړون کې دا راغلې ورونو
چې امریکا په دې تړون کې ژمنه کړې ده چې د افغانستان خپلواکۍ ته به احترام کوي، د افغانستان ارضي تمامیت ته به احترام کوي او د افغانستان په چارو کې به هیڅ نوع مداخله نه کوي، نه به لاسوهنه کوي او نه به پوځي مداخله کوي. بل طرف ته اسلامي امارت په مسؤلیتونو کې دا راځي چې د افغانستان خاوره به د دوی په ضد نه استعمالیږي. همدغه جمله بیا تشریح شوې ده چې څنګه به نه استعمالیږي، یعنې افغانستان نه به څوک دوی ته ضرر نه رسوي، څوک چې دوی ته ضرر رسوي هغه به په افغانستان کې نه روزل کېږي، هغوی به دلته نه پالل کېږي. دغه د دواړو طرفو مسؤلیتونه دي چې په دې تړون کې ذکر شوي دي. د تړون اهمیت ورونو په دې کې ده که موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو اسلامي حرکتونه، جهادي حرکتونه خصوصا په وروستیو کلو کې یا په وروستیو سلو کلو کې هغه همیشه ځپل شوي دي، د دښمن د دسیسو ښکار شوي دي، په اختلاف کې واقع شوي دي. خو اسلامي امارت الحمدلله متحد پاتې شوی، یو موټی پاتې شوی، ورځ تر بلې یې ترقي کړې ده او بالاخره هغه امارت، هغه مسؤلین چې د مځکې په سر یې د شپې تېرولو د حق نه ورکول کېدو او د نړۍ لویو قوتونو اشر ورته کړی و، د ژوند حق یې نه ورکاوه، هغه حرکت دې کچې ته ورسېدو چې هغه په نړیوال سټیج باندې راښکاره سو او د نړۍ 140 هیوادو نړیوالو سازمانو په حضور کې د نړۍ له لوی سپر پاور سره مساویانه حیثیت باندې تړون کوي، لاسلیک ورسره کوي او ټوله دنیا یې ننداره کوي. دا د مجاهدینو دپاره بلکې د ټولو مسلمانانو دپاره ډېر لوی افتخار دی. دومره خبره د دې تړون اهمیت په دې کې د ورونو دنیا ته دا ښکاره سوه چې هر هغه حرکت چې هغه سپېڅلی وي، هغه متحد وي، هغه په حق وي، هغه به بریا ته رسېږي. او لویه خبره لا دا چې هغه چا چې د افغانستان په اشغال کې دخیل وو هغو غټو غټو قوتونو هم د دې ملاتړ وکړو، د امنیت شورا یې ملاتړ وکړو او تایید یې وکړو، د نړۍ ټولو هیوادونو یې هرکلی وکړو او په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل سو. نو واقعا دا یو دروند تړون و او دا د موږ تاسو دپاره له افتخاره ډک تړون و. بله خبره دا د ورونو چې په دې تړون کې ډېرې زیاتې خوارۍ ختلي دي، ډېرې شپې کې رونې شوي دي او ملګرو ډېرې زیاتې چینې کې وهلې دي. هغه په څه شي باندې؟ هغه په دې باندې چې داسې یوه نکته، داسې یوه خبره، داسې یوه ماده رانسي چې هغه آینده ته مسلمانانو ته پیغور وي، هغه مجاهدینو ته پیغور وي، په هغې کې د افغانستان ملي ګټو ته تاوان وي، په هغې کې له اسلام سره خدای ناخواسته کومه برخه ټکر وي. نو په دې خاطر په شپو په ورځو هلته به مذاکراتي ټیم په خپل مابینځ کې مجلسونه کول، بیا به له مقابل لوري سره مذاکرات کول، بیا چې به خبره درنه سوه بیا به یې مشرتابو ته او رهبري شورا ته لېږله، بیا به هغوی غور باندې کاوه، بیا چې به یې شرعي اړخ پیدا کړو، په هغو باندې به علمای کرامو څېړنې کولې تر څو دغه تړون جامع تړون سو. او الحمدلله دا یو داسې تړون ده چې له اسلامي اصولو سره هم برابر او د مجاهدینو له یو ادنا کشر مجاهد نه بیا تر هغه لوی قومندانه پورې چا اعتراض هم نه در باندې کړی او د نړۍ په سطح هم څوک نشي کولی چې په دې باندې داسې اعتراض وکړي چې هغه معقول وي یا هغه قانوني مشکل ولري. بله خبره دا د ورونو د دې تړون په سلسله کې اسلامي امارت چې کله دا تړون کړی ده نو خپلو ژمنو ته او خپلو وعدو ته وفاداره پاتې شوی ده. حتی امریکا خپل اعلان وکړ چې په تېر کال کې د موږ یو عسکر هم نه ده وژل شوی. دا خبره ځینې خلک منفي را اخلي خو د موږ تاسو دپاره ځکه دا مثبته خبره ده چې الحمدلله موږ هغه مسلمانانو چې خپل عهد باندې دومره کلک ولاړ یو چې هغه دښمن چې 20 کاله د موږ په وطن باندې بمبار کړی دی، د موږ کورونه وران کړي دي، موږ باغونه وران کړي دي، موږ
مدرسې په شهادت رسولې دي خو چې کله بیا ژمنه ورسره وکړو بیا وعده وکړو او د وتلو لار ورکړو بیا په خپله وعده باندې ولاړ یو دا د موږ په ښه حوصله د موږ په ښه تدبیر او د موږ شرعي احکامو ته په ژمنتیا دلالت کوي او موږ چې دې تړون ته ژمن پاتې سوي یو دا د موږ نظریه ده دا د چا فشار نه ده بله خبره ورونو په تړون کې د اوربن په رابطه خبره سوې ده او نن یې مقابل طرف پورته کوي او یو خبره دا هم کوي چې څنګه له امریکایانو سره جنگ نسته او له افغانانو سره جنگ سته د بل اړخ ته نه د پام چې له امریکایانو سره خو له تړون نه بعد هغوی ته امن ورکړل سوی ده د وتلو لار ورکړل سوې ده نو که تاسې د داخلیان په مذاکراتو کې رامخته سئ له ټګۍ او برګۍ نه کار وانخلي تړون موافقې ته ورسېږو اخر نتیجه به خود وربن وي چې ور تړون وسي معاهده وسي توافق وسي بیا خو جنګ خپله جائز نه ده او بله خبره ورونو چې په دې تړون کې راغلې ده چې د موږ د بندیانو خلاصون ده او له خلاصون نه بعد اوس مخالفین دا تبلیغات کوي چې هغه بندیان چې بند نه خلاص شوي دي هغوی به په جنګ کې برخه نه اخلي په جهاد کې به برخه نه اخلي په مسلح جهاد کې ورونو دغه خبره په لیکلي ډول نه په توافقنامه کې شته نه د توافقنامې په ضمایمو کې شته او نو بل کوم تحریري سند داسې شته چې د موږ بندیان به بیا بیرته په مبارزه کې برخه نه اخلي خو د دې دپاره چې دا توافق نامه کامیابه سي اشغال پای ته ورسیږي دا پروسه د سولې په مخه ولاړه سي نو د اسلامي امارت مشرانو بار خپلو راخلاصو شوو بندیانو ته دا توصیه وکړه چې تاسې پاته سبقونه پوره کړئ تاسې استراحت وکړئ تاسې تداوي وکړئ او تاسې تر یو وخته پورې بیرته د جنګ سنګرونو ته مه ورګرځئ ورنه په توافق کې دا خبره نشته بله خبره دا کېږي ورونو چې اسلامي امارت له توافقنامې نه وروسته جنګ ته شدت ورکړی دا خبره بالکل حقیقت نه لري ګورئ چې کله توافقنامه سوې ده سره له دې چې د توافقنامې په یوه برخه کې هم دا نه دي راغلي نه د ضمایمو په کومه ماده کې دا راغلي دي چې اسلامي امارت په لویو ښارو باندې بریدونه نه کوي هیڅ چېرته دا وعده نه ده سوې دا فیصله نه ده سوې خو دغه باوجود د دې دپاره چې دا پروسه ښه په مخ ولاړه سي او موږ دنیا ته ملامت نه یو او الله تعالی دا د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام لاره هواره کړي موږ بیا هم په لویو ښارو باندې تر اوسه غټې حملې نه دي کړې سره له دې چې بندش ګوري نشته د تړون اثرات ورونو دا دي چې یو خو اسلامي امارت په نړیواله سطح باندې الحمدلله د ښه حیثیت خاوند شو له نړیوالو سره تفاهم وسو سفرونه وسو د اسلامي امارت معقولیت او ښه تدبیر او وحدت دا دنیا ته ښکاره سو په تړون باندې نړیواله اجماع راله دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده ځکه ټولو هېوادو یې هرکلی وکړو او تر ټولو ښه خبره ده چې د دښمن له صف نه په جوپو خلک راووتل هغوی ته زمینه مساعده سوه د تړون د لاسلیک له ورځې نه چې د حتله سمه ده بیا تر نن ورځې پورې چې د حتله سمه ده په تېرو 12 میاشتو کې هغه کسان چې د دښمن له صف نه راوتلي دي او اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي دي د هغو تعداد د 14,651 یعنی په هر میاشت کې تر 1000 کسه زیات راوتلي دي دا یوازې د هغو کسانو احصایه ده دا 14,651 چې له دعوت او ارشاد کمیسیون سره ثبت شوي دي هغوی ته د امن کارتونه ورکړل شوي دي هغه چې په خپله مخه تللي دي کورو ته تللي دي تښتېدلي دي وظیفې یې پرې ایښي دي او له مقابلې نه یې لاس اخیستی ده د هغو تعداد هم کیدای شي له دې نه هم زیات وي خو هغه رسما چې موږ لیکلي دي هغه 14,651 کسان دي چې دا د تړون یو ډېر ښه اثر ده مقابل طرف ورونو له اولې ورځې په دې برخه کې له اخلاص نه کار نه ده اخیستی چې کله مذاکرات شروع د تاسې په یاد ده بمبارونه شروع وو چاپې وې
او توغندې وي ډول ډول ظلمونه په دې ملت باندې او په هر کور باندې په هر کلی باندې رڼا ورځ توره شپه ګرځولې وه یو اړخ هلته دا وحشت شروع وسي دا مذاکرات ناکامه سي بیا به د مذاکراتو په جریان کې یا له هغه نه وروسته هره ورځ سره خطونه کشېدل چې موږ دا خبره نه منو او دا خبره نه منو او دا نسو کولی او دا نسو کولی په همدې باندې به میاشتې واخیستې بالاخره به هغه خبره مو منله بیا له تړون نه وروسته ورونو هغه بندیان چې په 10 ورځې کې به خلاصېدل د هغو خلاصونه تر 5 میاشتې واړه او 6 میاشتو ته ورساو د 10 ورځو پروسه 6 میاشتو ته ورسوله او ډېر زیات وخت یې ضایع کړو بله خبره یې دا کوله چې په دې بندیانو کې غیر افغانان دي خارجان دي خو د الله تعالی احسانو چې 50,000 قهرمان مجاهدین له بنده را خلاص شو او په یوه مجاهد باندې خپل ټولې څېړنې وکړې په دې 50,000 کسانو کې یو هم داسې نسو پیدا چې هغه د بل ملک تبع وي د دوی دا پروپاګنډ هم الله تعالی رسوا کړو د مذاکراتو په جریان کې یا له هغه وروسته له بندیانو سره شکنجې ظلمونه ډول ډول تعذیبونه ور شروع کړو حتی د پولیس چرخي په زندان باندې سره له دې بندیانو لاستړي خلک وو خو د ټانګونو او د توپونو په توسط یې مسلحه حمله ور باندې وکړه اوس دا تړون سوی ده د مسلمانانو په ګټه د مجاهدینو په ګټه د کابل اداره او د هغوی چارواکي چې په ولس کې ریښې نه لري نړیوالو ته هم حیثیت بایللی ده اداره یې ورځ په ورځ شړېږي کمبله یې ورټولېږي هغوی هره ورځ نوې دسیسې جوړوي او هره ورځ داسې یو تور یا یو داسې پروپاګنډ کوي چې د خلکو اذهان خراب کړي او نړیوال بیا هم د تیر په څیر تیر باسي که تاسو اورېدلي څه وخت مخکې امرالله صالح دا خبره وکړه چې د طالبانو بندیان د اعدام سي آیا د سولې په روان جریان کې دا اوس د نزدېکت خبره ده که د لرېوالې خبره ده د ملي امنیت مشاور یې دا خبره وکړه چې تور لستونه دې نه ختمېږي او د اسلامي امارت مسؤلین دې په تورو لستو کې پاته سي دا ګوره هر څه د دې دپاره چې دا پروسه خرابه کړي او له خنډ سره یې مخامخ کړي تېره اونۍ د کابل ادارې وزارت دفاع اعلان وکړ چې په یوه هفته کې موږ 680 تنه طالبان شهیدان کړي دي اوس د تاوتریخوالي یا د جنگ تور په طالبانو په مجاهدینو لګیږي او د یوې هفتې تلفاتو شهیدانو ارقام اعلانوي 680 تنه خو بیا ملامتي اسلامي امارت ته راجع کوي اشرف غنی وایي زه تر هغو قدرت نه پرېږدم چې تر څو بیا انتخابات نه وسي نو ته چې قدرت هم نه پرېږدې انتخابات هم نه پرېږدې بیا مذاکرات څه استفاده کوي چې ته د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ سوي سیستم بقا غواړې بیا د مذاکرات دي څه استفاده معلومداره چې غدر کوي یا داسې امریکا او ناټو د خپلو ځواکونو د ایستلو په سلسله کې شکمنې څرګندونې کوي او وضاحت نه کوي دا خپل د تړون سرغړونه ده او د دې مسؤلیت به دوی ته راجع وي اوس که چیرې تړون ماتېږي ورونو اسلامي امارت ته هېڅ تاوان نشته خو غدر هم نه ده کړی په خپل عهد هم وفا کړې او په تړون کې مې هېڅ نوعه کمزوري نه ده راغلې مجاهدین هم نور هم منظم سوي دي وحدت هم نور هم قوي سوی ده 5,000 بندیان مو هم را خلاص سوي دي او څه چې پخوا په لاس کې لرل څه که نظم و که قوت و که ولسي ملاتړ و که نړیوال ملاتړ و هغه طریقې زیات سوی ده نو لهذا که څوک تړون ماتوي تاوان به یې دوی ته وي اسلامي امارت ته هېڅ تاوان نشته او نه هم اخروي کوم جرم ده او موږ لا دوی ته دا هم مشوره ورکوو چې د تړون ماتېدل یا د مذاکراتو له خنډو ځنډ سره مخامخ کېدل که ډېر اوږده تاریخونه نه ګورئ نو په روسخ کال تر تړون مخته 3 میاشتې مخته د هغه وخت جمهور رئیس ټرمپ هم ټویټ وکړو او مذاکرات یې وځنډول خو بیرته هغه ټرمپ و هغه امریکا و هغه ټرمپ و هغه یې ټیم و بیرته د مذاکراتو میز ته رالو اوس هم که څوک دغسې اقدام کوي
بیرته به همدغه میز ته راځي ځکه 20 کاله چې څومره قوت و هغه استعمال کو له ګونتنامو تر پولي شرخي او تر باګرامو ټول زندانونه په افغانانو ډک کړو بې رحمه بمبارۍ یې وکړې حتی د بمونو مور یې په افغانستان کې استعمال کړه له اټم بم را لاندې ټولې وسلې وکارولې د 48 هېوادو ځواکونه یې په افغانستان کې ستړي کړو نو چې څه یې لاس ته را نه وړو اوس دې هم غلطي او زړې تجربې نه تکراروي بیا یې هماغه انجام ده یوازې د دوی نه ده بلکې د انګریزانو تاریخ هم باید وګوري چې په افغانستان یې یرغل کړی و او د روسانو تاریخ هم باید وګوري چې په افغانستان یې یرغل کړی و او خپل نږدې د 20 کلن تاریخ دې هم وګوري وروستۍ خبره دا کوم ورونو تاسې زیات وخت هم واخیست چې اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې ټول افغانان یو بل ته لاسونه سره ورکړو او افغانستان په ګډو جوړ کړو په ګډو یې له اشغاله خلاص کړو افغانان هم دغسې حق لري لکه د دنیا نور وګړي هم د تعلیم حق لري هم د صحت حق لري هم یې ښځې حقوق لري هم یې نر حقوق لري هم د خپلې خاورې او د خپل وطن او د خپل اقتدار اختیار باید ولري نو موږ په ټولو هغه افغانانو باندې غږ کوو چې نور د زړې تجربې نه تکراروي نور د اشغال په غېږه کې نه لویږي او نور د په پردو اشغالګرو پسې خپل امیدونه نه تړي له هغه انجام نه دي وویرېږي له کوم انجام سره چې کمونستان مخامخ شو روسانو بیا کمونستانو ته کوم لاس ورکړو دوی ته کومه بقا او کوم امن ورکړو دوی ته کوم سهولتونه ورکړو پانسپېره ډاګې پرېښودل اوس باید ټول افغانان په هغه چا باندې فشار راوړو چې د شخصي ګټو دپاره یا د شخصي عقدو پاللو دپاره یا د شخصي قومي او سمتي او نورو مرزونو د پاللو دپاره او یا داسې د یو خارجي ملک نه د استخباراتي د جاسوسۍ یا د دغه د ګوډاګیتوب پروژه راخیستې ده او دلته یې تطبیقوي د دې په مقابل کې باید موږ تاسو ټول متحد سو ځکه افغانستان ډېر تکلیفونه ګاللي دي دا ملت ډېر ځورېدلی ده او ډېره اوږده مقابله یې شاته پرېښې ده اوس د دې وخت راغلی ده چې د دې فرصت نه ښه استفاده وشي الحمدلله قیادت هم یو ده له مشکلاتو خلاص شو داخلي اختلافات نسته صفونه منظم دي که نظامي برخه راواخلي که اقتصادي برخه راواخلي که فرهنګي برخه راواخلي که تعلیمي برخه راواخلي که سیاسي برخه راواخلي په ټولو برخو کې منظم روزل سوي تجربه سوي قایدینو مشرانو مسؤلینو کارکوونکي لرو د دې ټولو نه باید ښه ګټه واخلو الله تعالی دې موږ تاسو ته نور له دې تکالیفو نه نجات راکړي الله دې په وطن باندې رحم وکړي او دغه ورځ د الله بختوره وګرځي الله تعالی دې تاسو ټولو راتګ باندې تاسو ته اجر نه درکړي وروستۍ خبره بلا دا کوله چې د فرهنګي کمیسیون ملګرو نه مننه کوو چې یو داسې شانداره غونډه یې دایره کړه او یو داسې عظیم خدمت یې ترسره کړو الله تعالی دې سعی قبول کړي الله دې اجر نه ورکړي واخر دعوانا الحمدلله جزاک الله بارک الله فیکم دا د افغانستان د اسلامی امارت د رهبری شورا غړی او د افغانستان د اسلامی امارت د دعوت او ارشاد او جلب و جذب کمیسیون مسئول محترم مولوی امیر خان متقی صاحب د پروګرام په دې برخه کې خورژبې ترانخوان او مشهور ترانخوان محترم رور مولوی حکمت الله سید سبحانی آغا صاحب ته بلنه ورکوو چې د سیمینار برخوالو ته خپله ترتیب کړې ترانه وړاندې کړي محترم رور مولوی سید حکمت الله سبحانی آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د افغانستان اسلامی امارت او د امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د کلیزې په ویاړ ناست ټول مجلس او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په سنگرونو کې ناستو مجاهدونو او غازیانو او مظلوم ولس ته مبارکي وړاندې کوم د بدرګۍ لپاره
ډېر محترم غزنوي صاحب او ساجد صاحب رابولو. د سولې او تړون په لور که د واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور که د واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور که د واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ په خپلو لپو کې اوبه یوسو اورو ته سکاره به یې قلم کړو ایرې واچو باغو ته پلنګ به دا وطن ونه وکیو ته ترې جوړ کړو شهید به دا چنار پر تخته نوړو هدیرو ته شهید به دا چنار پر تخته نوړو هدیرو ته د کفر له دوستۍ څخه لاس واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور قدم واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ نه میاشت ده او نه کال ملګرو څو لسیزې کېږي ظلمي لاکانې په اور سوځېږي ښکاره کېږي پټ کې مو د ځوانانو او د سر ټکرې د خویندو زاړه ور پورې نسوه په قبرونو هوارېږي زاړه ور پورې نسوه پر قبرونو هوارېږي د تاندو یتیمانو له زړو غم واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور قدم واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ تر څو به ملا وشکه مېلمنه وي په لیمه کې اعلان به د شهید وي د جومات په مناره کې پر ځای به د ډولۍ ایږدو ګلان په جنازه کې پر ځای به د ډولۍ ایږدو ګلان په جنازه کې جمعه په جنازه جنا په هدیره کې او اختر په هدیره کې جمعه په هدیره کې او اختر په هدیره کې له ستړو تربګنیو نه قسم واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور قدم واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ شمله هم د عزت او هم درمان د امارت د وچو وچو شونډو ترجمان د امارات راځئ په یوه سلای خاص له ارګ بدرګ کړو رحمت او نعمت د پاک سبحان د امارات رحمت او رحمت د پاک سبحان د امارات نو ټول د امارت بیرغ محکم واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور قدم واخلئ راځئ
راځئ د کونډې مور له سترګو نم واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نم واخلئ راځئ د سپین کاغذ په مخ کړئ نوشته سپینې خبرې په یار د ازادۍ ولس ته ولیکئ سندرې یوه د تکبیر نعره ښه په جوش را سره بدرګه کړي نعره تکبیر نعره تکبیر د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان اسلامی امارت شمل دا هم عزت او هم درمان د امارات د وچو شونډو ترجمان د امارات راځئ په یوه سلای خاص له ارګه بدرګه کړو راځئ او نعمت د پاک سبحان د امارات نو ټول د امارت بیرغ محکم واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سپین کاغذ په مخ کړئ نوشته سپینې خبرې په ویاړ د ازادۍ ولس ته ولیکئ سندرې ججورې د قلم که د شهید له وینو ډک کړو غزلې به رښتیا شي مستغفره ملغلرې غزلې به رښتیا شي مستغفره ملغلرې نو راشه د اشغال په ضد قلم واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د سولې او تړون په لور قدم واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ نو راسئ د اشغال په ضد قلم واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ د کونډې مور له سترګو نه واخلئ راځئ از فداکاریتان اشغال به پایان چون رسید از رزم و پیکارتان روز چراغان چون رسید افتخارات بزرگ است بهر شما ای غازیان این توافق نصرتی از سوی یزدان چون رسید تقدیرات گسترده تمنیات ارزنده قدردانی فراوان و تشکری بسیار از مولوی صاحب سبحانی آقا همراه تیمی که واقعا نعت زیبایی را ایران نمودند تشکر در این قسمتی از برنامه دعوت به عمل می آوریم از دانشمند پرتوان و پرتلاش سخنور شعله بیان شخصیت سیاسی و فرهنگی مجاهد قلم به دست نویسنده همیشه بیدار مدیر مسئول مجله حقیقت محترم مولوی صاحب نعیم الله حقانی از ایشان می خواهیم که در عقب تریبون تشریف فرما شده مجله ای را که آماده کردند در حضور شما به خوانش بگیرند محترم مولوی صاحب نعیم الله حقانی. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. مقاله‌ای که به مناسبت این روز پر افتخار آماده شده تحت عنوان ارمغان پیروزی نام دارد. به مناسبت سالگرد روز تاریخی دهم حوت سال 1398 هجری شمسی. خداوند کریم و منان را بی نهایت سپاسگزاریم که امروز در روز بزرگ دهم حوت به ما توفیق حضور در این مجلس پرنور عنایت فرمود. این روز خجسته و تاریخی را در حال گرامی می‌داریم که جانبرکفان ما مجاهدین غیور امارت اسلامی افغانستان در سنگرها همچنان حضور گرم و پرشور داشته و همگام با بزرگان سیاسی خود همانند گذشتگان پر افتخار متعهد به تمام تعهدات خیش با جانب مقابل هستند.
و پایبندی به تعهد را یک اصل مهم در جریان مبارزات نظامی سیاسی خیش دانسته و در اطاعت از فرامین رهبری در دنیا کم نظیرند. میخواهم در این مختصر فرصت بگویم که مجاهدین غیور امارت اسلامی چگونه به اینجا رسید و از چه مراحل سخت و دشوار و پرفریض و نشیب گذشتند. داشتن افتخار و رسیدن به چنین روزها در وهله نخست فضل و احسان بیکران رب العالمین است که اگر نبود فضل و نصرت او ما هم اینجا نبودیم. بلی افتخار چنین ایام حاصل سالیان جنگ و مبارزه بر ضد دشمنان آب و خاک ما بود، حاصل دعای مخلصین و قربانی های بی‌مثال ملت مبارز و فداکار ما. مجاهدین امارت اسلامی به دنیا نشان داد که به مقدسات دین مبین اسلام تا کجا متعهد و پایبند بوده و به خاطر اسلام، قرآن، دین و سرزمین خود حاضر به چه فداکاری های بی‌مثالند. فداکاری هایی که دوست و دشمن بدان معترف بوده و بر غیرت و مردانگی، رزمندگی و صلابت ما انگشت به دهان مانده و شجاعت و حریت طلبی ما را فوق العاده می ستایند. امارت اسلامی افغانستان صاحب پالیسی روشن، دیپلماسی قوی، مبارزان مخلص، علمای دعوتگر، جوانان رشید و فداکار، ملت سلحشور و بسی اهل دل را همراه بوده و با همان توکل محض که رهبر عالی قدر مرحوم امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه مبارزه خویش را اعلان فرموده، در همان مسیر تا کنون گام برداشته و با آرزوی نیل به سعادت دنیا و آخرت تا قله های بلند پیروزی پیش رفته و همچنان با توکل بر ذات یگانه حق بر استیج بلند دنیا ایستاد شده و صدای حق طلبانه و آزادی خواهی خویش را به گوش جهان و جهانیان رسانیده و میرساند. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به ملت خود، کشورهای منطقه و جهان نشان داده که آنها صلح واقعی را برای مردم شریف و کشور عزیز خود تعقیب کرده و میخواهند. آنها در این باره با دنیا سخن گفته و خبرگان سیاسی دنیا را متقاعد کردند که جهاد و مبارزه ایشان یک حق مسلم و مشروع یک ملت آزاده بوده و تا دستیابی به آرمان آزادی و استقلال واقعی کشور خیش به چیزی کمتر از نظام مقدس اسلامی قناعت نکرده و راضی نمی شوند. آری، آرمان ما آرمان شهدای ماست، آرمان ما آرمان تاریخ پر افتخار ماست، آرمان ما آرمان شهدای گلگون کفن 24 هوت ملت شریف هرات است در سال 1357. آرمان ما آرمان قیام تاریخی ملت قهرمان کابل در 3 هوت 1358 هجری شمسی است. آرمان ما آرمان رهبران عالی قدر و مجاهد صفت ماست که در راه آن آرمان مقدس کباب شدند. بلی آرمان ما نظام مستقل اسلامی است، آنچنان نظام اسلامی که تمام افغانها در آن عزت، امنیت، رفاه، آرامش و خوشی را به طور واقعی احساس و لمس کرده و از مزایای عالی آن بهره‌مند شوند. نظام اسلامی که پس از رسیدن به آزادی و استقلال واقعی، بازسازی اقتصادی و زیربناهای کشور، نجات از بحرانها و چالشهای تفرقه افکنانه، ختم تعصبات قومی و نژادی و ایجاد وحدت و اتفاق به معنای واقعی کلمه در گوشه گوشه افغانستان در اولویت آن نظام قرار دارند. آن نظام اسلامی که علمای کرام ما در آن احساس امنیت کرده، اقشار تحصیل کرده و کادرهای علمی ما صیانت شده، ملت مسلمان ما به سیمای اسلامی و مفاخر علمی و ملی خود بالیده و به ارزش‌های واقعی آرسته و مزین شوند. آن نظام اسلامی که در آن خواهر و مادر ما به کرامت لازم رسیده و به اقشار ستمدیده ترحم شده، فقر از جامعه زدوده شده و ملت بی‌وضاحت ما از ظلم ظالمان و شر خائنان نجات پیدا کند. نظام اسلامی که جوان مسلمان ما از داشتن محاسن خود شر نخورده، مورد شماتت قرار نگرفته و خدای نخواسته بی عزت نشود. چنان نظامی که ترس و یأس بر ملت حاکم نبوده، شاراها و ذخایر مادی و معنوی، علمی و هنری و سرمایه های عظیم کشور عزیز ما صیانت شود
وقتی سخن از نظام اسلامی می آید تنها کسانی از آن احساس ترس و یأس می کنند که دستشان در خون ملت رنگین، در خیانت و غصب اموال و اراضی ملت دخیل، تمامشان در فساد اداری و اخلاقی غرق و از نام اسلام و نظام اسلامی وحشت دارند. وگرنه آمدن نظام مستقل و مشروع اسلامی که ارزش‌های اسلامی در آن رعایت و صیانت شود آرزوی فرد ملت مسلمان ماست. در نظام اسلامی اولین چیزی که حاکم می شود و ملت مسلمان ما به آن اشد ضرورت دارد امنیت واقعی و سرتاسری است. صیانت جان و مال است. ریشه‌کن شدن اختطاف‌ها، ترورهای کور، برچیده شدن بساط فساد، اختلاس و دزدی‌ها و جلوگیری از غارت اموال مسلمانان است. صیانت از کیان مقدس اسلام است. آنچه که امروز شب و روز از سوی اداره کابل کوشش می شود این است که در چشم مردم ما خاک پاشیده و مجاهدین امارت اسلامی را در چشم و گوش مردم بد جلوه دهند. اما ملت عزیز ما بشنوند و بدانند که فرزندان غیور آنها مجاهدان جان برکف امارت اسلامی، حماسه سازان تاریخ پر افتخار دهم حوت و جانبازان و سربازان فداکار اسلام برای ملت خود پیغام امن و صلح را با خود داشته و برای همه پیام عفو و محبت را به همراه دارند. آنانی که همینک در ساحات تحت تصرف مجاهدین امارت اسلامی زندگی می کنند بهتر معنی این جملات و عبارات ما را درک کرده و می دانند که ما چی می گوییم، چی می خواهیم، چی می کنیم. متاسفانه مشکل اساسی که دشمنان همواره ایجاد کرده است این بوده که ما را در رسانه‌های زرخرید خود بد تبلیغ کرده و می‌کنند. ما به ملت خیش اطمینان می‌دهیم که بیایند ما را از زبان خود ما بشناسند، ما را از زبان خود ما قضاوت بکنند، ما را در کردار و گفتار ما پیدا کنند که چه بسا در آنها بسی تحول پیدا خواهد شد. وقتی ملت ما آگاه شوند که توصیه رهبری عزیز ما در مورد ملت شریف چه اندازه دلسوزانه و خیرخواهانه است، در مورد علمای کرام، در مورد حقوق اقلیت‌ها و در تمام مسائل چگونه نظر و پالیسی داریم، حتما ملت ما بر حقانیت گفتار ما و پندار ما بهتر آشنا شده و خوبتر فیصله خواهند کرد. پس لطفاً ما را از زبان و چشم رسانه‌های ضد ما قضاوت نکنند، بلکه بشنوند صدای ما را از مطبوعات خود ما، از رسانه‌های خود ما، از رسانه‌های آزاد و مستقل و تمام ژورنالیست‌های بیدار ضمیر. ملت ما را از سایت‌های ما تعقیب کنند. اگر می‌خواهند در مورد ما بخوانند و بیشتر مطالعه کنند به کتاب‌ها و مجله‌های رسمی ما مراجعه کنند، ما را از شخصیت‌های ارزشمند ما قضاوت کرده و به مطالعه بگیرند. ما از این تریبون و هر تریبون دیگر که صدای آزادی خواهی ما را به ملت شریف ما انعکاس دهد میگوییم ای ملت بزرگوار افغانستان، بدانید و خوب مطمئن باشید که مجاهدین فرزندان شما و از خود شماست. مجاهدین در حدود نزدیک به 20 سال کامل مبارزه را در همکاری شما ملت غیور دانسته و به آحاد ملت شریف خود ارج گذاشته و احترام دارد. مجاهدین در همه حال و در همه جا در فکر رفاه، آزادی، آبادی سرزمین شما و ایجاد فضای آرامش واقعی برای شما ملت عزیز بوده و هست و این تمام قربانی های موجود به خاطر آمدن و بقا و رشد ریشه های طلایی نظام اسلامی و اعاده عزت و حیثیت واقعی ملت مسلمان ماست. آنچه در سال پار در چنین روزی دهم حوت سال 1398 هجری شمسی به امضای مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا رسید، آن روز در واقع روز ملت ما بود. آن پیمان به نفع هر دو کشور افغانستان و آمریکا بود. آن گفتمان سیاسی یک راه سنجیده، دقیق و معقول بود، راه دیپلماسی و باور و پذیرفتن مشروعیت مبارزه بر حق ما در طول دقیقاً 1 سال به همه نشان دادیم و ثابت ساختیم که تا چه حد به این پیمان متعهد بوده و هستیم، چون تأکید رهبری ما طبق ارشادات دین مبین اسلام به پایبندی و تعهد به اصول و معاهدات است.
پس برای آمریکا و ائتلاف ناتو نیز بهترین شرایط مهیا شده است که مطابق پیمان دوحه کشور عزیز افغانستان را ترک گفته و بگذارند افغانها با هم به صلح و امنیت واقعی دست پیدا کرده و مشکلات و چالش‌های فراوان که به سبب دوام اشغال در این کشور ایجاد گردیده حل و تمام گردد. بگذارند ملت و کشور عزیز افغانستان اولاد فداکار خود را در افغانستان ببینند. بگذارند فرزندان رشید مکتب عمری و منصوری تحت هدایت شیخ صاحب و معاونین محترمشان حفظهم الله افغانستان عزیز را به جایی برسانند که حق این وطن مظلوم است. بگذارند آزادی خواهان مجاهد دردها را التیام بخشیده، اشکها را پاک کرده، خوشیها را پیوند زده و لبخند عزت و آزادی را بر لبان داغبسته ملت خسته و شریف ما برمغان آورند. پیمان دوحه مجاهدین و مبارزه بر حق آنها را مشروعیت معنوی و سیاسی بخشید و این در واقع بخشی از نتایج سالها مبارزه بود که محقق گردید. ملت مسلمان ما که بیشترین دردها و رنجها را بالخصوص در 2 دهه اخیر متحمل شد، در آن روز تاریخی به معنی واقعی کلمه به زندگی، به امید، به خوشبختی، به آزادی، به استقلال لبخند زد و آنچه برمغان آمد پیروزی ملت نام گرفت توسط مجاهدی که از متن همان ملت سلحشور تفنگ بر شانه کشیده و قلم حقیقت را به دست گرفته است. بسیاری ها میپرسند که در رسانه ها دائم در مورد طالب و مجاهد بد گفته شده و اگر ما بخواهیم طالب و مجاهد را از زبان خودش بشنویم برای ما چگونه معنی میکنید؟ برایشان ضمن احترام فراوان میگوییم ای ملت شجاع و ای ملت قهرمان افغانستان، اگر بخواهیم طالب و مجاهد را خلاصه معنی کنیم، طالب یعنی مجاهد و مجاهد یعنی عزت، یعنی اقتدار، یعنی چکیده غیرت، یعنی آرمان پاک شهدا، یعنی دعای خیر پدر و مادر، خلاصه حمیت و تعصب دینی، یعنی ایثار. طالب یعنی فداکاری، طالب یعنی مجاهده، طالب یعنی مجاهد استشهادی و سر به کف سنگر اسلام، طالب یعنی شاگرد مخلص و دعای قبول شده علمای ربانی. طالب یعنی قوت قلب مسلمانان، طالب یعنی ایستادگی، طالب یعنی قاطعیت و صلابت، طالب یعنی فرزند سلحشور هندوکش و پامیر، طالب یعنی تکرار کننده تاریخ پر افتخار نیاکان غیور دیروز و خلاصه طالب یعنی باور، یعنی صداقت، طالب یعنی تعهد، یعنی آزادگی و آزادی خواهی، یعنی مبارز خستگی ناپذیر، مجاهد دلپذیر و تسلیم ناپذیر. طالب یعنی بنده به حق، طالب یعنی دعای نیمه شب مادران و پدران افغان زمین، طالب یعنی چشم امید مسلمانان، طالب یعنی پیروزی و طالب یعنی افغانستان. در پایان یک نکته را یادآور می شوم برای آنانی که اگر فکر می کنند هنوزم می توانند طالب یا مجاهد را از مرگ، زخم، زندان، هجرت و غیره بترسانند. خطاب به آنها شعر یکی از شعرای معاصر محترم جمال آخوندزاده را زمزمه می کنیم که گویای حقیقت حال مجاهد است. زخم یعنی زینت اندام ما، هر کجا ناله است جوشد نام ما. ما تفنگ ها را به خون خو داده ایم، ما به آتش ها تکاپو داده ایم. خشم طوفان ها ز ما آبستن است، قله های عشق ما را مدفن است. موج یعنی قوت بازوی ما، مرگ اگر مرد است آید سوی ما. ما از آن سوی شهامت آمدیم، ما به دیدار شهادت آمدیم از جنگ اما خسته نه، دست بشکسته و گردن بسته نه. کوله بار ما همه ایثار عشق، مقصد ما دوستان دیدار عشق. می رویم لبریز از گرداب خون، می رویم مستانه تا شط جنون. همرکاب سجده تا محراب عشق، خالی از افسانه گن خواب عشق. دست ما طغیانگر و بی حوصله، گام ها مان همچو بال چلچله. می رویم آنجا که نامش آشناست، می رویم آنجا که سر از تن جداست. می رویم افتان و خیزان موج موج، تا اقامتگاه یاران تا به اوج. کو یعنی گام های سخت ما، آتش و خون از هر جا رخت ما. از برادر پای او را دیده ایم، از پدر دستش فقط بوسیده ایم. سینه مادر به خنجر چاک شد،
چادر خونین خواهر خاک شد. کودکانیم و پدر گم کرده ایم، عید برعکسش تبسم کرده ایم. بوسه جز سیلی هجران نیست، جز پدر درمان طفلان نیست. ما به شب مهتاب برپا می کنیم، انقلاب ناب برپا می کنیم. باز می سازیم ما سرچشمه را، برجه های خسته اندیشه را. تا تولد باز می تازیم ما، باز هم محراب می سازیم ما. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاک الله بارک الله فیکم. دا محترم ورور تکړه لیکوال او څېړونکی محترم نعیم الحق حقانی صاحب.